د لغمان موټر بم برید 28 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. سلام، وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ د ویډیو تر پایه وګورئ. د رسنیو د راپورونو له مخې نن سهار هغه مهال د لغمان پر والي چاودنه شوې چې د خپل کاري دفتر پر لور روان و. لومړنیو جزئیاتو کې ویل کېږي چې په چاودنه کې والي رحمت الله یرمل ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو سیمه کې یوې امنیتي سرچینې تان ته وویل چې په پیښه کې 36 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې 8 تنه وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. سرچینه زیاتوي چې په دغه برید کې 2 تنه نظامیان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. بلخوا د لغمان د والي ویاند اسدالله دولتزی وایي چې په دغه برید کې 28 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې 8 تنه وژل شوي او 20 تنه نور ټپیان شوي دي. لغمان یو له هغو ولایتونو دی چې په دې وروستیو کې د طالبانو تحرکاتو او ځینو ناامنیو شاهد دی. تر بلې ویډیو مو په لیو بخونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست ستاسې بریا زموږ دعا.